کو نومبر په ختمېدو دی او تاسو ته به یاد وي چې د جولای مئی او اپریل په هغه سختو ورځو کې هم مونږ ریکارډینګ کړی دی. موسی جان هم د راشد خان سره ترڅنګ ناست دی او نن د ژمي یوه یخه شپه ده. راشد خان زما میلمه دی او خدای خبر چې څه یې راوړي دي. ډېره زیاته مننه کومه ټولو مینوالو ته اورېدونکو ته سلامونه احترامات او کلام شریکومه ارشاد خبرې ډېرې زیاتې نه کوم ریاض غفور صاحب ځکه چې مونږ د کلام په ژبه باندې خبرې کوو. قربان قربان چې د خوبه راویښېږم ضایع کېږم بې تعبیره پاتې کېږم ضایع کېږم. واه واه چې د خوبه راویښېږم ضایع کېږم بې تعبیره پاتې کېږم ضایع کېږم. بندیزونه راله کا محبته آی های زه ویم چې بهېږم ضایع کېږم. حد دی یار حد دی. ای ته ګلابي ته نرګسي زرغونېږي دا بیا زه دیوال یمه نړېږم ضایع کېږم. آی های ډېر ښه یار. بې نیازي او استغنا مې زیلم ینځه آی های آی های چې په در کې دې ودرېږم ضایع کېږم. حد دی څو شېبو لخو مې خپل کاشا سوده آی های لکه وخت درنه هېرېږم ضایع کېږم. یو شعر به ډالۍ کوم چې مړه درې ډالۍ که یاره. سترګې چې پټې کړم رڼا اخلمه آی های آی های زه په لاسونو باندې ساه اخلمه زه په لاسونو باندې ساه اخلمه همدغه زخم راله ژوند راکوي همدغه زخم راله ژوند راکوي هم د دې زخم نه دوا اخلمه زه په لاسونو باندې ساه اخلمه. ډېره مننه. ډېر ښه یار ډېر ښه راشد خانه یار. الله دې لره چې دغه شان غاړه دي او دغه شان غزلې راوړي. ډېره مننه کومه. ماښامه ماښامه د خمار غوندې یو کس دی زما خوښ دی د نورې کیسې څه کوي خو بس دی زما خوښ دی د نورې کیسې څه کوي خو بس دی زما خوښ دی. ماښامه ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني ملګرو نورې نه تنګو بس داسې نه چې پاسې رانه